السلام علیکم ګرانو لیدونکو، خدای دې وکړي چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ. ګرانو ملګرو، دوه د خوندور سیټینګونه د واټساپ. نو ملګرو، دوه خوندور سیټینګونه د واټساپ کوم دي؟ دوه نوي خوندور اپډیټس کوم دی؟ هغه درته په همدغه ویډیو کې درته ښیم. نو ملګرو، که ویډیو معلوماتي وه مخکې له ملګرو سره یې شیر کړه او لایک هم ورکړئ. نو ملګرو راځو چې پر ویډیو پیل وکړو. نو ملګرو، کله چې تاسو واټساپ ته راشئ نو تاسو بیا دلته کال آپشن به درکړی وي، د کالز آپشن ته به راشئ. کله تاسو کال آپشن ته راغلی نو دلته ملګرو تاسو ته ملګرو دا ډول صفحه راخلاصیږي. نو تاسو بیا ملګرو راشئ دغه ځای کې چې دا کوم بټن یې درکړی دی، دې بټن ته به تاسو کلیک وکړئ. دغه بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې په همدا بټن باندې کلیک وکړو نو دلته تاسو ته ملګرو صفحه راخلاصیږي. بیا به تاسو د نیو کال لینک باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو ملګرو، تاسو ته دغه د لینک صفحه درکوي. د څه لپاره ده؟ دا په کوم وخت کې فکرېږي؟ نو مخکې د اپډیټ نه مخکې چې موږ چا سره کال کولو، چې ګروپ مو جوړولو، 2 3 4 ملګري مو ورسره یو ځای کېدو، ګپ شپ مو چې کولو، نو موږ به د یو کس سره خدمت بیا به چې هغه ته د کوم میسیج تاسو ته ولې هغه سره بیا بیخي بیکار نه کولو. نو اوس ډېر اسان اپشن پکې راغی، هم د فیسبوک له لارې، هم د بل پروګرام له لارې. ان واټساپ اوس نشي کولی چې تا سره اوس بل پروګرام ته لینک ورته واچوي، تا ته ډایرکټ راځي واټساپ ته. نو ملګرو، دغه لینک دی، همدغه لینک تاسو کتلی شئ. دا هم د ویډیو لپاره او هم د کال لپاره. تاسو کله کال باندې دا ځای باندې کلیک وکړئ، دلته وایس او ویډیو کوم دی تاسو ورسره غږیږئ هم دلته انتخاب کولی شئ. او دغه سینټ لینک ویز واټساپ نه، دغه لینک ورته په واټساپ نه ملګرو سره شیر کولی شئ. او دا لینک کپي کړه. کله چې تا کپي کړو دا لینک په فیسبوک کې واچوه، ورپسې ولګوه چې ما سره ویډیو ته یا وایس میسیج ته څوک سره میلاویږي. او دا شیر دی د نورو پروګرامونو لپاره، دغه ورته شیر کړه د نورو پروګرامونو لپاره. نو دا یو ښکلی د کمال سیټینګ دی چې دا کپي کړه او ملګرو ته یې ولګوئ. او راځو دویم سیټینګ ته. نو ملګرو، بل سیټینګ کوم سیټینګ دی؟ همدغه سیټینګ دی ملګرو. ملګرو، رابشئ تاسو په تپوس دا ځای باندې به کلیک کړئ، ډی ته به راشئ. دلته ملګرو تاسو ته ښودل دي چې میډ ان مقصد چې دی ملګري درته عکسونه رالیږي، ویډیو رالیږي، هغه تاسو ته په خپل سرګرالۍ ته راکوزیږي. نو تاسو غواړئ چې هغه موږ ته نه راکوزي، نو تاسو به نو انتخاب کوئ او اوکې به یې کوئ. نو ملګري چې د کوم شی درته رالیږي هغه به درته ګرلارۍ ته نه راکوزیږي. او بل چې دی دغه ځای ته چې کله راشئ دلته تاسو ته ښایي چې تاسو د مکمل هر څه راکوز شي، نه راکوزیږي. چې د صفحه کې چې کوم چاټ تو کړی وي هغه د رنګ شي، په خپل سر نه د رنګېږي. څه وخت د رنګ شي، که تاسو هر انتخاب کوئ، مقصد څلورو ساعتونو نه بعد چې ما د سره څومره چاټ کړی د ټول په دا صفحه باندې رنګ شي. نو دغه انتخاب کوئ، 7 ورځې 9 ورځې. نو همدغه ویډیو وه چې ډېره خوندوره اپډیټ ورته راغلی. نو ملګرو، که ویډیو مو خوښ شوي ضرور یو لایک او ښکلی کمنټ پرېږدئ. مننه.